بسم الله الرحمن الرحیم. له افاقه انعکاس خپرونې ته ښه راغلاست. په وروستیو کلونو کې د امریکا د ولسمشر نامنظمو او د نړیوالو اصولو سره خلاف سیاستونو نړیوال بنسټونه له جدي پوښتنو او ننګونو سره مخ کړي دي. له اروپا او ګرینلنډ سره د امریکا چلند پر ایران د جګړې ګواښونه له اسرائیلو څخه بې قیده او شرطه ملاتړ او د افغانستان او وینزویلا په څیر هیوادونو پر وړاندې فشارونه او مداخلې یوازې د امریکا د متحدینو ترمنځ بې باوري نه ده رامنځته بلکې دې ته هم زمینه برابر کړې ده چې له دې څخه وروسته نړۍ د څو قطبونو پر لور لاړ شي او په هره سیمه کې یو هیواد ځواکمن وي او هغلته خپل سیاستونه وچلوي. اوس پوښتنې دا دي چې پر نړۍ د امریکا اوسني سیاستونو څه ډول اغیز کړی دی؟ د ډونالډ ټرمپ او امریکا غوښتنو او ګواښونو د خپلو متحدینو ترمنځ څومره بې باوري رامنځته کړي او نړۍ یې پر وړاندې ولې غلې ده؟ د انعکاس د نن ورځې په دې ځانګړي بحث کې پر همدې موضوع باندې تم کیږو او بحث او خبرې لرو. په همدې تړاو سره په خپرونه کې د اسلامي امارت پخوانی غړی ښاغلی سید اکبر آغا میلمه دی. سلامونه آغا صاحب، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. په پیل کې دا راته وایي چې د امریکا وروستي ګواښونو او ځینو هیوادونو په اړه د نړیوالو اصولو سره خلاف سیاستونو څومره نړیوال نظم اغیزمن کړی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسې اورېدونکو ته سلامونه وایم. مننه. نو زه فکر کوم که سړی وګوري د ټرمپ بله دوره هم تېره کړې ده د افغانستان په باب باندې، که وګورو په افغانستان کې شکست ټرمپ خوړلی دی او په هغه وخت کې چې د صلح دپاره دوی د دوحې دفتر تعیین کوي هم دا ټرمپ په وخت کې تعیین شو او کومه موضوع چې پای ته ورسېدله په هغه وخت کې کوم په مابینځ کې چې څه سره نشته سول هغه د ټرمپ په وخت کې و. خو بیا هم ټرمپ په هغه وخت کې راولاړ سو چې دی د خپلې دورې څخه خلاص په دا بله دوره کې بیا به دا وویل چې د افغانستان څخه هغه بل رئیس جمهور چې تر د مخه و هغه رئیس جمهور په عسکر راوایستل و. دا فیصله ټرمپ کړې وه. نو زه فکر کوم چې دی داسې یو خپل یو محکم ته دغه نه لري، تصمیم نه لري چې دی تصمیم ونیسي او هغه تصمیم تر سره پورې ورسي. ماښام یوه خبره کوي، سهار بله خبره کوي. په اوسني حالات کې که سړی وګورو دا اول راتګ د دا خبره و چې په افغانستان کې به موږ د بګرام هوایي دغه نیسو. خو د بګرام هوایي اډه د په وخت کې د ده سره وه، د ولې په دوحه کې فیصله ورسره وکړله چې د اډې به ټول موږ خالي کوو. یو ته زور یې ووایي، فکر یې وکړي چې طالبان تر خپل تصمیمه نه تېرېږي او د طالبانو نور موږ ناکامه کړي یو، نو دغه اډې هم ورسره ومنلې چې هغه ټول اډې به موږ پرېږدو، د افغانستان څخه به وځو. نو رالو بیا چې دی اوس په هغه وخت کې د اډې ونه ساتلې چې په لاس کې وه، نو د اوسني حالاتو کې چې د بیا دا فکر ور پیدا شوی و چې افغانستان اډه به د بګرام اډه به زه نیسم. خو دا تاسې به اورېدلي وي چې هغه سادات په نامه باندې جنرال سادات هغه وایي ما د یو امریکایي څخه پوښتنه وکړله چې تاسې خو دا ویلي وه چې موږ د بګرام اډه کال 2 کاله وروسته چې طالبان راله موږ د بګرام اډې ته راځو. وایي دوی ویل چې یا موږ داسې کولی چې طالبانو باندې به تهدیدات وضع کړو او عدم تعامل به یې و، عدم رسمیت به یې، دنیاوال به په راپورته کړو، طالبان به نور دې ته راسي چې هغه زموږ خبره ومني. یعنې موږ په نرم طریقه باندې که څه ټرمپ دا ویلي وه چې موږ تیارې بیا یو هلته به کښېنو، هلته به یو سلاحي به راټولوو، بل څه به کوو بل څه به کوو. دا موږ دا دغه سره کړې وه چې په نرمه طریقه باندې به طالبان دې ته برابر کړو چې هغه زموږ سره دغه اډه ومني، د بګرام اډه. خو هغه چې موږ ولیدله زموږ دا خیال و چې طالبان به ډېر ضعیف وي، هغه چې موږ د دوی نظم و ډسپلین و د دوی ترتیب و تنظیم دا موږ ولیدي هغه ډېر قوي و. طالبان اوس په اوسني حالاتو کې په اقتصادي لحاظ باندې هم قوي شوله، په نورو لحاظو باندې هم قوي دي. نو هغه تمه موږ وشکېدله و، نور په افغانستان کې موږ مداخله نه کړو. دا چې وینزویلا موضوع چې وه چې دوی هلته حمله وکړله او په هغه وخت کې هم ټرمپ دا وویل چې موږ غواړو چې هغه افغانستان کې ماته خوړلې ده او دلته هغه ماته راوګرځو. او دا چې وه ډېره لرې خبره وه، ځکه چې د افغانستان موضوع هغه موضوع سره جلا وه، هغه کفار وه، د خدای پاک لارې ته نه وراجع. افغانستان کې چې ساده و کومک په اسلامي لحاظ باندې د مجاهدینو سره و
دا سلسله وه په افغانستان کې چې و افغانستان غټ ملک و هغه کوچنی ملک و په نورو لحاظو نو دا سره جلا وه دا مثال وینا دا زما فکر باندې بې ځایه وه. دویم چې دوی په ونزویلا کې دوی مخ ته ولاړه دا دوی ته یو غرور پیدا سو چې ولا موږ په هر ملک کې دا کولی سو. بیا دوی د ایران موضوع راواخیسته. د ایران په موضوع کې هم درې څلور مطلبه درلوده. یو مطلب یې دا و چې د ونزویلا موضوع چې دی هغه د خلکو نظرونه او فکرونه د ملکو راواړي د ایران په طرف او همداسې کړل په نړیوال رسنیو کې دغه موضوع ډک کړه و دا نړیوال راواړي دغه موضوع ته د ایران موضوع ته یا دا معلوم کړي چې د ایران مورال څونه دی دغه پکښې وسي مظاهرې پکښې وسي په دغه مظاهرو باندې به موږ ایران مات کړو که بیا نه کړو مات. خو البته د ایران مورال ډېر قوي و. ایران په خپل ملک کې 40 کاله یا زیات تر 40 کالو کې د 40 کالو د پاچاهي کړې ده او ریاست یې کړی دی. یو ښه مرکزي دولت یې جوړ کړی مرکزي دولت یې جوړ کړی دی. نوي د سپاه په نامه باندې پخوا دلته دغه نه وه پوځ نه و هغه یې جوړ کړي د ملک په سر باندې حاکمان جوړ کړل. هغه دا ایران چې وه تر هغه وروسته توغندیانې جوړې کړلې وه. دا دوی ته معلومه سوه چې ایران موږ نسو نیولی. علاوه پر دې باندې دا هم فکر و چې روسان به څه ووایي چینایان به څه ووایي. هغه روسانو د ایران سره کومک شروع کړي توغندي یې ورکړلې وه. هر ورځه به د روسانو غټه تیاره تلله په ایران کې پکښې نستل. دا ټول هغه مثالونه دي چې ټرمپ یې په صفر کې صفر ضرب کړي. نو زما فکر باندې اوس چې ایران څه دی شاته سوی دی او شاته دی دا د شرمېدو خبره ده چې دوی په دنیا کې وشرمېږي. اما لیکن دوی په شرم باندې نه دي چې موږ دغه کېږو. نو دا سلسلې سره به زما فکر باندې دا نور فکرونه هم د ده څه ولاړ سي چې د پلانکی دغه فکرونه چې دا لري دغه سیاستونه چې دا لري څومره نړیوال نظم اغیزمن کړی دی؟ نو زما فکر باندې دلته که سړی وګوري دا سیاستونه اول د په دې غلط دي چې د سولې جایزې ته ځان کاندید کړي وو. هغه په دې معنا ده چې سوله په ملک کې راولي. دلته راولاړېږي جنګونه کوي د جنګو اعلانونه کوي. دا خپله د سیاست چې دی هغه ډېر خام کړي دي. اما لیکن اوسني حالاتو کې د دنیا سیاست دوی ورقوي کوي. یعنې که اوس دی راولاړېږي سبا د ایران غږ کوي ما فکر باندې هغه روسان به سم ورته درېږي چینایان به سم ورته درېږي د اسیا مملکتونه به سم ورته درېږي. او دارنګه بعضې ملکونه چې د ده سره وعدې کړي وې زموږ همسایګانو هغه خپل په ملکو کې موږ خبر یو چې په خپلو سیاسي تنظیمو تر تهدید لاندې دي. نو زما فکر باندې دا ټول هغه دغه و چې دغه سیاستونو دې ته څومره لاره او زمینه برابره کړې ده چې نوره نړۍ ولاړه شي د څو قطبونو پر لور. مخکې به شرق او غرب و. اوس که چېرته دغه سیاستونه وګورو له دې څخه داسې ښکاري چې له امریکا څخه اروپا هم خفه ده ځکه هغه متحدین دي او هغه څه چې اروپا غواړي امریکا یې نه کوي. آیا فکر کوئ چې له دې وروسته هغه پخواني قطبونه چې ول چې یو یا دوه قطبونه ول هغه به له دې څخه وروسته ډېرېږي او هر یو به ځان ته خپل یو ځواکمن هېواد؟ زه فکر کوم چې سړی یو د سنوکي لوړ ولاړ شي. د افغانستان موضوع و چې دوی په افغانستان کې شکست وخوړي. روسانو ژوندي سو. روسانو په اوکراین باندې حمله وکړه. روسانو په اوکراین کې یوازې ده چې د ټرمپ مقابله وکړي د اروپا مقابله یې هم وکړه د ناټو یې وکړه د ناټو مقابله یې هم وکړه او هغه یې هم مات کړ هغه یې هم شاته کړ. یعنې روسان هر یو په اوکراین کې مخته روان دي ډېر ځایونه نیولي دي. امریکا په دغه باندې ده چې هغه نیولي ځایونه چې دي هغه د روسان تور پاتې سي. نو زه فکر کوم چې داسې تغییر به اوس هم راسي. یعنې دا معنی چې ډېر ملکونه به د ټرمپ یا د امریکا سیاست هغه یو خام سیاست وبولي او د امریکا به داسې د قوي ملک په سترګه باندې به نه ورته وګوري چې امریکا یو قوي ملک دی. دغه ګواښونو ته په کتو چې د ایران پر وړاندې ټرمپ وکړل او وینزویلا ته په کتو چې هغلته مداخله وکړله د دوی پخواني سیاستونو ته په کتو چې په افغانستان کې دوی مداخله درلودله آیا اوس به دې ته زمینه یا لاره برابره کړي دوی چې په ګرینلنډ باندې عملا دوی برید وکړي او هغه ځای ونیسي او یا هم دا عملي کیدی شي دا د دوی خبرې؟ نه د فکر کوم په ګرینلنډ کې اوس ډېر مملکتونه د دوی مخالف دي. حتی په خپل مملکت کې خلک مخالف دي چې موږ به په چا باندې کار نه لرو. دغه امریکا
او دغه جغرافیه چې موږ لرو دغه جغرافیه باید چې موږ ټینګه کړو په نورو شیانو کار نه لرو. یعنې لکه مثلا اوس په وینزویلا کې د دوی ملک په 3 تقسیمه باندې وویشل سو. یو 2 په سل کې په دې باندې و چې ټرمپ ښه کار کوي، او 2 په سل کې په دې باندې و چې دا بد کار کوي، او 2 چې و هغه مخفي ناست کتلې چې کومه خوا درنیږي کومه خوا سره ملګري سو. نو هغه په دوی کې تقسیم رالی. نو زه فکر کوم چې په اوسني حالاتو کې به دنیا هم سره تقسیم سي. یعنې دا معنا چې هغه استعمارونه چې د استعمار چې د په ملکو باندې درلودي تر استعمار لاندې راوستلي و، هغه استعمار به خامخا د منځه ولاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا خامخا د دوی په دغه سیاست کې چې قوي سیاست خلکو د قوي سیاست په سترګه باندې ورته کتله، هغه سیاست دوی ضعیف کړي. د ایران پر وړاندې د ټرمپ دغه ډول ګواښونه چې وسې کوي څومره په سیمه باندې اغیز کولی شي او په سیمه کې بېثباتي رامنځته کولی شي، د جنګ هغه ګواښ دلته ډېرولی شي؟ زه فکر کوم چې دلته په سیمه کې دوی په دې غلط دي. سیاسي سیمه چې ده هغه دې ته ضرورت د خپل هر وخت وایم که اسلامي ممالک دي که کفري ممالک دي په اسیا کې، هغه باید چې داسې یو اتفاق و اتحاد جوړ کړي چې مثلا یو پاسپورټ وي، یوه لارې وي لکه د اروپا. نو داسې اتفاق جوړ کړي دنیا د هر شر او دغه څخه بیا دوی خلاص. نو خو زه فکر کوم چې دا احتمال شته چې دې ته دی اوس اسیا عاقبت مجبوره سي چې چین او روسان د لاس سره ورکړي هغه ملکونه چې هلته په اسیا کې اسلامي او غیر اسلامي ملکونه یې هغه دي هم ورسره ملګري سي او دا خپل ځان دي په اتحاد او اتفاق په وحدت باندې وساتي. نو زړې که دې شان ته وګوري دا شان ممکنه ده. یعنې دا شان به د دوی د سیاست په وجه باندې د خام سیاست په وجه باندې خامخا راځي. ښه، ټرمپ غوښتل په ایران باندې برید وکړي. تاسو هم په خپلو خبرو کې ویل چې اوس دوی شاتګ کړی دی. عمده لامل او دلیل یې څه دی؟ آیا همدا چې دوی په دې پوهېدل چې دوی نشي کامیابېدی که نه نور سیاستونه هم دوی په پام کې ونیول؟ زما فکر باندې دلته ما 3 خبرې وکړې. یوه دا ما خبر وکړې چې ونزویلا موضوع صدر نظر اړوي و ایران ته و د ونزویلا حزم یې راوستي. نو هغه خبره زړه سوله. نو اوس هغه حزم چې یا دوی راولي یا نه راولي، لکه د ونزویلا اوس سرپرست رئیس جمهور بولي چې بولي هغه تللی والته دغه راله خوشحاله راله. نو خامخا خپله د نوبل جایزه یې هغه ته ورسپارلې ده. هغه دغه راله. نو داسې معلومیږي چې ونزویلا ته چې هغه فکر ده درلودی چې زه د ونزویلا سرپرست رئیس جمهور یم، نو هغه فکرونه به خامخا د داسې په اوسني حالات کې تللي. ځکه د دنیا تبلیغات او د دنیا خبرې چې دي هغه په بله خوا باندې ولاړې د په منفي طرف باندې ولاړې. یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې دوی دا دغه کولی چې د ایران مورال وګوري چې د ایران مورال ته څومره قوي دی. هغه ایرانیانو ډېر عجله وکړله او په خپل ملک کې اصلاحات راوستل، یعنې خلک یې خاموشه کړل. او هغه مظاهرې چې هغه د حکومت په طرف باندې وي هغه تر هغه مظاهرو غټې وي چې هغه د ملت او د ولس په طرف باندې وي. نو ده هم دا فکر وکړي او خپل ایرانیانو دا وویل چې موږ به د امریکایانو کشتیانې یا د امریکایانو پوځونه چې په هر ملک کې وي هلته به وویلو. سعودیانو هم فکر وکړي چې زما ملک را خرابوي، قطریانو هم فکر وکړي چې زما ملک را خرابوي. هغه خلک دي هغه چې نن ټرمپ په افغانستان کې 40 کاله دلته غریبیانو دغه وکړه، اکثره پیسې د سعودي دلته مستعملې دي. نو دا فکر یې وکړي چې ولا دا ملکونه راته ځي راته شاته کېږي او د ایران مورال خپله قوي دی. زه په ده دي یعنې حکومت یې د نه سم ورنړولی. روسانو هم د منطقې معلومات ته کوي چې منطقه زما په مقابل کې دریږي، په مخالفت کې دریږي که نه. خو موږ ته چې د مخه ما تا ته د مخه وویلې چې اوکراین چې دي روسانو ته موږ شجاعت ورکړي، موږ دلاوري ورکړي چې امریکایان مې مات کړه، دوی دلاور رسول پر اوکراین باندې حمله وکړه. نو زما فکر باندې په داسې حالاتو کې چې دوی ته د ټرمپ سیاست سابقه لا معلوم سوی هغه و چې دغه روسانو دوی ته توغندي ورکړلې او دا چینایانو خوا پر باده کړل. نور آسیا نور مملکتو دا خبره نه وه. عربي ممالکو په دې نسبت باندې چې دوی ته دا ورسېدی هغو په دې باندې خوا باده کړه. نو دته دا معلومه شول چې په ایران کې کامیابي کېدلی نه شم او د ایران څخه مخ واړوم.
ښه موږ او تاسو ولیدل چې څه وخت وړاندې نیکولاس مادورو د وینزویلا څخه برمته شو او نیویارک ته ولېږدول شو. د ټرمپ دغه ډول سیاستونه په نړۍ څه ډول اغېز کولی شي؟ څومره نړۍ او د نړۍ هیوادونه دې ته تشویقوي چې ورته چلند وکړي د نورو هغو هیوادونو پر وړاندې چې له دوی څخه په ځواک کې کم دي؟ نو زما فکر باندې دا یو په عربي دغه کې کتابو کې په صرف کې یو مثال راځي او ابایا با شازن. نو بعضې قانونونه یې چې په هغه کې قانون مراعات سوی نه وي نو بیا خلک وایي دا شاذ دي، نادر دي. نو ټرمپ په د وینزویلا موضوع داسې کړله چې د په هر ځای کې دا کار کولی شي، خو د وینزویلا موضوع شاذه و، نادره وه. نو زما فکر باندې هغه به مهیا نه و، هغه به ځان برابر کړي نه و، هغه به په داسې حال کې به ورغلي چې د هغو په هغه ځای کې به د خپل استخبارات درلوده او په هغه ځای کې خپل ملګري درلوده، هغو ملګري به دغه کړي وو. زما فکر باندې موږ که اوس وګورو په کوچني دلیل باندې یا په یو جزي دلیل باندې دلیل دا وایو چې غل چې په کور کې شناخته نه وي هغه کور کې غلا نشي کولی. نو زما فکر باندې دوی هلته په خپل په هغه منطقه کې یو اندازه تعارف و دغه یې زیات و او خلک یې ملګري یې زیات و، دا کار یې وکړي. په هر ملک کې دا چې دی بیا دا دغه کولی شي چې بیا په هر ملک کې دا کار ده کولی شم. زما فکر باندې دا د کم عقلي ده او دا د خام سیاست دی. نو دا به اوس درته خامخا معلومه سوي چې په نورو ملکو کې دا کار نسم کولی، لیکن په هغه وخت کې به دا ویل کېده چې په پلانکي ملک کې هم کوی چې پلانکي ملک په افغانستان کې نشي کولی. مثلا د افغانستان ملک چې دی هر کور په هر کور کې ښځه او نر هغه کلشینکوف زده دی اقلا، هغه ماشین زده دی اقلا چې دا او هغه جهاد ته تشویق دی، هغه جهاد کولی شي. نو دوی دا نشي کولی چې دوی په افغانستان کې دغه کړنې په نورو هیوادونو باندې څومره اغېز کولی شي چې نور هیوادونه بیا ورته کړنه؟ نو زه خپله دغه خبرې ته راځم. نو زه فکر کوم چې بعضې هیوادونه داسې وایي چې د دوی په شاوخوا باندې دي چې د پلانکی هیواد نیسه پلانکی، هغه به خامخا د خوف او د بیرې سره مخ سوي چې دا کار به زموږ په ملک کې هم وکړي. نو زه فکر کوم چې اوسني حالاتو کې چې د ایران په موضوع کې دی ناکامه سو، نو اوس د دنیا مرال چې دی هغه د ده په مقابل کې قوي دی. یعنی په دوه قسمه کې، یو هغه چې هغه ملکونه چې بېرېدله د هغو څخه خوف ایسته سو، یا هغه ملکونه چې مثلا چې هغو ته تاوان نه رسېدی هغه خپله درته وایي چې موږ ستا سیاست نه دی خوښ، ستا د سیاست مخالف یو. ولې ملګري ملتونو، ولې د نړۍ نورو سیاسي بنسټونو او سازمانونو دې ته اجازه ورکړله چې ټرمپ د مادورو برمته کړي او له خپل هیواد څخه دې راوباسي؟ اول دا وایم چې دا داسې موضوع چې پیښیږي هغه ملکونه نه خبروي. زه فکر کوم آیا فکر کوئ چې متحدین به نه؟ زه فکر کوم چې خپله د امریکا خبره به دا خبره چې د هېڅوک نه خوښوي او نه د چا استقلال ته یو څوک ضرر رسوي. نو زه فکر کوم چې دا خامخا د خپل ابتکارو دا یوه خبره. البته که چیرې ملکونه خبر وي، خو زه فکر کوم مستعمره ملکونه به وي. که سړی اوس وګوري د ټرمپ دغه چې دي هغه تر استعمار لاندې دي، د ملکونه چې دي بعضې ملکونه هغه د ټرمپ تر استعمار لاندې دي یا د امریکا تر استعمار لاندې دي، هغه خپله دغه ورکوي، مصارف ورکوي، هغه پور ورکوي، قرض ورکوي، هغه دا ملک ته د اطمینان ورکوي. لکه اکثره عربي ممالک دي هغه چې دی په خپل ملکو کې دي په ملتو کې محبوبیت نه لري، خو ټرمپ دا ورته ویلي دي چې موږ ستاسې پاچاهي مثبت ثابته ساتو، ستاسې سره کومک کوو. نو هغه مجبوره دي چې د ټرمپ هره خبره ومني او د هغه ځان مستعمره کړي. ښه، راځو یوې بلې ډېرې مهمې پوښتنې ته. په غزه کې موږ او تاسو د اسرائیلو ملاتړ ګورو چې څوک یې کوي او څه ډول یې کوي. دغه کار او دغه کړنې چې مثلا د اسرائیلو ملاتړ کیږي، هغلته دوی قتلونه کوي، څومره په منځني ختیځ کې د امن فضا راکمه کړې ده، څومره یې هغلته دغه فضا له ناورین سره مخ کړې ده؟ فکر کوئ چې دغه فضا به نور هیوادونه هم تر خپل چتر لاندې ونیسي؟ زه فکر کوم چې د هغه کې یوازې امریکایانو اسرائیل دي په غزه کې. خو د دوی ویلی سم چې په ایران کې 500 کسه مړه شول مثلا یا 600 ورته چې ټرمپ دا وویل چې دا 500 کسه ولې مړه شوه، موږ په ایران حمله کوو. خو دغه یې نه وویل چې په غزه کې به 80,000 نفر
یا 15,000 نفر مړه کړل، کوچنیان او ښځې په میلیونونه مو بې ځایه کړل. بې ځایه کړل. نو د هغه مو بیا ولې بې ځایه کړه؟ هغه مو ولې مړه کړه؟ یعنې دا فکر د ده سره نه و چې دا په دې دنیاوال په دې باندې پوهېږي چې په ایران کې د 500 غم خورمه او هلته چې دی په هغه د 15,000 مثلا یا د 80,000 مسؤول یم، هغه مسؤلیت ما په غاړه و او ما دا کار کړی دی. نو زه فکر کوم چې دا که سړی دا وګوري دا د خپله ناکامي ده، یو ناکامه هڅه ده. نو رالو دې ته چې اوس دنیاوال چې دی مثلا په دې باب باندې، خو زه خپله دا وایم چې دنیاوال باید چې خپل یو اواز پورته کړي. ملل متحد که واقعي ځان ته ملل متحد ووایي، د غزې پرېکړه چې دوی کړې وه په هغه پرېکړې به عملي کړي چې دوی وویل چې دا خلک مظلوم دي، مظلوم خلک د منځه ولاړه، یا دا و یا دا و، هغه دوی عملي کولی نه شي. خو معلومداره ملل متحد پورې د دنیا نور حکومتونه چې دي هغه تر یو حده پورې دوی ته تمه لري، امید ورته لري، یا پیسې ورکوي یا بل څه ورکوي، هغه د دوی طرفداري کوي. ښه، که څه هم مخکې موږ او تاسو په دې باندې وغږېدلو چې د ټرمپ هغه څرګندونې چې د افغانستان د باګرام هوایي اډې په اړه یې درلودلي هغه ګوندې عملي بڼه وانخلي. له دې څخه وروسته د هغوی راتلونکي سیاستونه به څه وي؟ آیا دا به عملي بڼه خپله کړي که نه د افغانستان پر وړاندې چې دوی کوم ګواښونه کوي، کوم خبره کوي؟ که چېرته دغه خبرې عملي کېږي د سیمې امن ورسره څومره خرابېدلی شي او د سیمې هیوادونو ته کوم زیان اړولی شي؟ ځکه دلته ځینې داسې هیوادونه هم شته دي چې هغه د امریکا نه دي خوښ او نه هم د دوی امریکا خوښ دی، لکه چین ده، ایران ده، روسیه ده. هېڅ کله به دا ونه شي چې دی به په افغانستان کې په دغه باندې په بګرام باندې حمله کوي، راځي به بګرام ته. د څو وجوهو سره، یو دا دی چې دوی په افغانستان کې په لکهاو باندې وخت د بګرام اډه یې ونه ساتل او ناټو ورسره ملګري او دغه اروپایي اتحادیې دغه مملکتونه ورسره ملګري وو، 45 ملکه یا 40 ملکه افغانستان ته راغلي وو. خو په هغه وخت کې دوی دا ونه کولی شوای، سلاوې راوړې وې، تیارې دلته وې. په هغه وخت کې دوی دا ونه کولی شوای چې طالبان مهار کړي او دغه دي د ځان سره دغه کې. حتی دا نږدې پاکستان چې اوس د طالبانو مخالفت کوي، هغه پاکستان هم دا توان نه درلودی چې هغه طالبان دغه کې، ځکه چې د ملک ته پاکستان یا ملت ته پاکستان چې هغه طالب سره ولاړو. نو زه فکر کوم چې یو دا وجه ده چې دی به دا اقدام ونه کړي او دا اقدام د په زیانو په تاوان باندې. دوهم خبره، اوس وخت بدل شوی دی تر هغه، یعنې هغه مملکتونه چې اول وارې امریکایان راتلل افغانستان ته، روسانو هېڅ غوږ ونه ګیروي. که اوس وګورو چینایانو غوږ ونه ګیروي. دا د اسیا مملکتونه او غټ مملکتونه د امریکا سره ځان همساري بولي چې لکه امریکا موږ داسې قوت لرو، قدرت لرو، مال لرو، خو عملي کې هغو د دې بیرې څه چې ده په ځان باندې 45 ملک وو، 40 ملک وو، ناټو را دغه کړه، روسان دغه نه وکړي. وخت دې وویل چې ما پوتین ته وویل چې ما زه په دې پوهېدم چې امریکایان د افغانستان څخه وځي. نو مې ده ته وویل چې زه په افغانستان کې موږ کوم سیاست غوره کړو؟ وایي دوی دغه سیاست غوره کړي چې د امریکایان د سره د بیرې ما ته مشوره سمه نه شوی راکولی. وایي یو وخت کې داسې و چې امریکایانو دا دوی مذاکرات شروع کړله او دلته معلومه شو چې امریکایان سل په سل کې د افغانستان وځي. دغه پوتین ما ته دغه راکول وایي چې تا څنګه خبره کوله چې اوس زه مشوره درکړم. نو دا دنیاوال یعنې داسې بدلیږي او رابدلیږي. اوسنی حالات زه فکر کوم چې د امریکایانو د اول د راتګ حالات نه دي چې هغه راغله چې دلته ټول خلک یې تر تاثیر لاندې راوست. اوسني حالاتو کې به خامخا د اسیا مملکتونه چې دي هغه به خوا به دی وي، هغه به لږ تر لږه پورې د امارت سره کومک کوي. مثلا ته فرض کړه لکه اوس روسان ولاس وله د غربیانو په ضد باندې امارت په رسمیت باندې وپېژندي او سفارت یې ورته خلاص کړي، نور څه وکړي. نو دا هم په دې دلالت کوي چې دوی د امریکا څخه بیریږي نه، د امریکا مقابله کولی شي، د امریکا مخالفت کولی شي. په اوکراین یو ژوندی مثال دی چې هلته هم دوی ټول ناټو، ټول امریکا او ټول مملکتونه د غربیانو هغه په اوکراین کې دغه سره ملګري دي، خو بیا هم روسانه دي مخته روان دي.
ټرمپ تل وایي چې دوی غواړي په نړۍ کې سوله ټینګه کړي او غواړي چې په نړۍ کې د کوم جنګونه چې رامنځته شوي دي په یو نه یو ډول باندې دوی ته د پای ټکی کېږدي. خو په عمل کې که موږ او تاسو وګورو له 1996 نه راپدې خوا دوی د نړۍ په 400 هیوادونو کې بېځایه لاسوهنې کړي دي، بېځایه مداخلې کړي دي. همدغه واشنګټن دی چې نور هیوادونه د دې لپاره ملامتوي چې په دغو هیوادونو کې یا په نړۍ کې ناامني رامنځته کړې. تاسو راته وایئ چې څومره واشنګټن او امریکا خپله په دغو ناامنیو کې لاس لري؟ زما په فکر باندې که دی اوس وګورو چې دی د صلحې جایزه ده غوښتله او دا صلح داسې نه کوله چې اوس هغه واقع صلح وایي. مثلا اوس په فلسطین کې مثلا دوی دا کړي وای چې فلسطینیان چې خپل ملک اعلان کړی وای او په رسمیت باندې پیژندلي وای، د جنګ څراغ خلاص کړي وای، بندیان یو د بل سره تبادله شوي وای. خو ټرمپ په فلسطین کې اوس دا تجربه سو چې دی داسې صلح غواړي چې په هغه د صلحې په نامه باندې دوی خپل نظامي مخ ته تګ وکړي. مثلا دغه خطا باسي، غزې والا خطا باسي، لکه څنګه چې یو څو معنا د مخه دغه اعلان وکړي په اسرائیلو چې موږ د غزې والا بیا یو پلانکي ملک ته هغه پلانکي ملک وعده را سره کړې ده چې هلته به په هغه ځای کې به دوی به ځای ورکوي، دغه غزه به موږ ته خالي وي، دا به موږ خپل وسعت راولو، خپل مملکت. ټرمپ هم دغه نظر او دغه فکر د صلحې په نامه باندې کوي. خو البته د ده سره دغه واقعي صلح چې د اواز د پورته کوي هغه نه و. دغه ژوندی مثال یې دغه د غزې 15 اتیا زره شهیدان دي چې هغه د ده په واسطه باندې هلته وسپله او په ایران کې هغه خبره کول. نو زه فکر کوم چې دا خپله یو د صلحې په نامه باندې دوی خپل یو نظامي پرمختګ کوي چې د یو نظامي پرمختګ باندې پرمختګ وکړي. عملي کې دنیاوال چې دي هغه اوس په دې باندې پوه دي تر ټوله، یعنې چا دا خبره ورسره بدرګه نه کړه تر د سره چې دا کار به راځي وکړو. خو څوک یې پر وړاندې هم نه درېدل، دریځ هم نه لري. ما د ټوله چې اوس دنیاوال داسې دي چې هر ملک خپل ځان ساتي. اول اسلامي ممالک دي د غزې په شاوخوا باندې راګرځېدلي دي. ټرمپ دا وعده ورکړې ده چې تا به په خپل ملت کې پاچاهي وي، هلته به ته وي، څوک به دې نشي راسه بې ځایه کولی. هغه ته دا دم غنیمت دی چې په خپل ملت کې دی پاچا وي. هغه ټول یعنې د نړۍ هیوادونه له خپله ډاره هم د دوی پر وړاندې نه درېږي او نه کومه خبره کوي. دا اوس دا ملکونه داسې جوړ دي که اوس ملکونه د ملکو رئیس جمهور واخلي یا وزیران واخلي، هغه وزارت دلته راکول شوی دي، که سبا مخالفت کوم هغه وزارت مې هم د لاسه ځي. نو څه کوم چې مخالفت کوم، دغه خبره سمه ده چې زه وزیر یم. ښه، راځئ یو څه د دوی د سولې جایزې په اړه هم وغږیږو. دوی وایي چې د سولې جایزه باید ټرمپ ته ورکړل شي، خصوصا زموږ او تاسو ګاونډی پاکستان. تاسو ولیده چې شهباز شریف څو وارې د دوی ډېر سخت ملاتړ وکړ، ویې ویل چې دوی ته باید د سولې د نوبل جایزه ورکړل شي. د دوی دغه اوسني سیاستونو او نظمونو ته په کتو څومره دوی د دې مستحق دي؟ خو که سړی وګوري اول د پاکستان حالات وګوري، پاکستان 3-4-5 رقمه مخالفتونه لري. یو مخالفت سیاسي مخالفت دی چې سیاسیون د ټوله مخالف دي، د نواز شریف د کورنۍ یا د شهباز شریف د کورنۍ مخالف دي، ټوله په مخالفت کې واقع دي. دا به تاسې موږ نه دي لیدلي چې اوسني حالات کې چې یو رئیس جمهور لکه عمران خان هغه په کلونو باندې هلته ناست دي، بندي دي. مثلا دا موږ وینو په پاکستان کې چې د پاکستان هر جنرال چې دی د ایسای جنرال یا مثلا نظامي مشر ته دوی چې دي هغه چې دي کله چې وخت یې پر سوی دی دی په خارج کې کوټې رانیولي، وختي حالت ځي، په خپل ملک کې دغه نشي کولی. دا به موږ څه وینو چې د دې د مخه نواز شریف مثلا ته فرض که څو وارې بندي سو، دوی بندي کوي او د دوی پکې رئیس جمهوران بندیان کېږي، جنرالان پکې بندیان کېږي یا د ملک تښتي او خپل بل ځای ځي هلته کوټې رانیسي. دا یو بل په نظامي مخالفت پاکستان کې شته چې د ټي ټي پي مخالفتونه دي چې پاکستان کې امروزه خپل عملیات کوي او مخ ته تګ دي د دوی. دا دي. درېیمه خبره دا ده چې موږ وینو چې پاکستان تر اوسه پورې د ډېرو مملکتو پوروړی دي، وجه ده چې هغه پورونه دوی نشي ادا کولی. نو پاکستان اوس په داسې حالاتو کې واقع دی. په عربي کې یو مقوله ده وایي غرق چې دي چې په دریاب کې غرق شي هر ځګ ته حمله وایي او هر خاشیې ته حمله وایي. دی وایي په دغه ځګ باندې به جوړ سم او خلاص سم او په دې خاشه باندې به خلاص سم.
خو هغه نه په ځګ خلاصېږي نه په قاشه باندې خلاصېږي نو پاکستان اوس په داسې حالاتو کې واقع دی نو د امریکا طرفداري هم دوی ته دغه غنیمت دی چې هغه دوی دغه طرفداري وکړي د هغو په دغه طرفداري باندې یو شی پرېږدي نو زما فکر باندې دا نور مملکتونه لکه ما چې د بعضې عربو مملکتونه یاد کړل چې هغه خپل په تمه باندې چې دا چوکۍ ورپاته سي په هغه ناست وو دوی په دې ناست دي چې هر دی اوس مثلا د ایران په موضوع کې وو ډېر احتمال دی چې پاکستان ورسره ملګري سي دا اوس په غزه کې اوس پاکستانیانو دا ویل دي چې موږ د غزې په خالصه کېدو کې د اسرائیلو سره کومک کوو نو زه فکر کوم چې دا هغه شیان دي چې هغه دوی خپل مجبوریت دې ته مجبوره کړي دي چې دا کار وکړي نو دغه دي مجبوره دي نو زه فکر کوم چې هغسې یو معقول فکر د دوی سره نشته یا معقول دلیل نشته چې دوی هغه ملت ته پیش کړي هغه ملت ته وړاندې کړي چې موږ په دغه دلیل څه فکر کوئ د پاکستان آینده به څه وي په لنډو ټکو کې راته ووایئ زه فکر کوم چې د پاکستان آینده که په دغه مخالفتو کې وي هغه آینده بیا نه لري اما لیکن که چیرې پاکستان راولاړ چې په اوسني حالاتو کې یو عدل و اعتدال غوره کړي وو او مثلا ته فرض کړه زه څو شیان دلته اشاره وکړم پاکستان یو جمهوري ملک دی جمهوریت پکې شته جمهوریت هغه ته ویل کېږي چې د خلکو حکومت د خلکو حکومت هغه دی چې هغه ملي حکومت چې هغه د خلکو په خوښه باندې راغلی وي خو اوس پاکستان چې دی هغسې نه دی نظامي حکومت چې دی هغه په ملي حکومت باندې حاکم دی که نظامي حکومت راولاړ سي د خپل نظامیتوب غوره کړي او د ملي حکومت لپاره خپل وظایف چې هغه خپل وظایف دي هغه ور پرېږدي او دغه رنګه مثلا ته فرض کړه راولاړ سي په سیاسي دغه کې چارو کې په نورو کې لکه وزیر جمهوریه بندي دی مثلا ته فرض یا نور داسې دي یوه ډله راځي یا بله ډله تهدیدوي دا شیان د منځه یوسي دا شیان د منځه ولاړ سي نو پاکستان به بیا زما فکر باندې هغه د اعتدال په خوښولو کې باقي پاتې سي اما لیکن که پاکستان دغه اعتدال خوښ نه کړي په دغه رقم باندې روان وي زما فکر باندې د پاکستان وخت به ډېر لنډ وي او پاکستان به د منځه ځي ښه د پای پوښتنه دا ده چې اسلامي امارت ته څه پکار دي تر څو د امریکا د اوسني سیاستونو د ټرمپ د ګواښونو پر وړاندې هغه لاره غوره کړي او څه ډول لارې غوره کړي سمه ده زه فکر کوم چې زه خپله د طالبانو د اسلامي امارت سیاست ډېر ښه بولم اسلامي امارت یو متوازن سیاست غوره کړی دی که د روسانو او د امریکایانو په مابینځ کې وي زما فکر باندې اسلامي امارت داسې نه دي کړي چې روسان یې خوښ کړي دي او امریکایان یې شاته کړي دي او که د دنیاوالو په باب باندې وي د اسلامي امارت چې دی هغه خپل سیاست ډېر ښه سیاست دی او ټولو پر وړاندې یو ډول سیاست د دغه په وړاندې وي د پاکستان په وړاندې وي اسلامي امارت چې دی تر اوسه پورې موږ ګورو د دفاع حالت په حالت کې دي چې د پاکستان حمله وشي په دې ځای باندې دوی خپله دفاع کوي نو زما فکر باندې دا څوک په اسلامي امارت نشي ویلی چې اسلامي امارت ملامت دی که اوس اسلامي امارت په پاکستان کې د حملې په حالت کې وای او نظامي تیری یې کړې وای په پاکستان باندې په هغه صورت کې بیا اسلامي امارت چې ملامت بلل کېدی په اوسني حالاتو کې زما فکر باندې د اسلامي امارت چې دی ښه سیاست دی او خوندور سیاست دی. ډېره زیاته مننه خیر وسي آغا صاحب چې وخت مو راکړل او بحث مو راسره وکړ. مهرباني. ډېره مننه خیر وسي سلامت سي. له تاسو هم ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو چې خپرونه مو تر پای شېبو راسره تعقیب کړله تر بیا چې زه بلال مشل ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم الله مو مل شه ښې چارې او ښه وختونه.